ګران دوستانو زمانم زمان افریدی د تاسو زما غږ د زمان کرپټو ډاٹ کام نه وره ګران دوستانو زمان کرپټو ډاٹ کام تاسو ته نن هم یو ویډیو چولې او سورز مخکم د بیت کوین د هاش ریټ یا د ماینینګ په اړه زه تاسو ته نن معلومات درکوم خو که تیر ویډیوګانی وګورئ نو نن ویډیو سره ډیر زیات سمون خوري په دې چې تاسو ته په پرونی ویډیو کې ما ویلې دي چې بیت کوین خري کسره زر خري د بیت کوین سره سپورټ دی حمایت دی او د سرو زر او د ډالرو سره حمایت دی نو دا ډیر زیات کوشش کوي بهرحال نن زه تاسو ته دا وایم چې زمو پروګرام دا پروګرام دی بیت کوین د هاش ریټ په اړه د هاش ریټ څه ته وایي هاش ریټ ډیر زیات تفصیل لري په ګنټو کې زه ایکسپلین کوم خو زه به لاندې تاسو ته دا وایم چې د دنیا مختلفو ځایونو نه وړ کمپیوټر لینک شوی یو مرکز ته او هغه مرکز په یو بلاک باندې یو زنجیر باندې کار کوي چې کله دا زنجیر مکمل شي یو بلاک مکمل شي نو بیا دا بل بلاک شروع شي نو که زنجیر وګوره راکاګزان پسې ته مخ کې شي نو تاسو وګورئ زنجیر رواني نو هغه کې وړ حلقې دي زنجیرونه دي نو په بلاک چین کې یو بلاک د زنجیر هغه یو بلاک دی ترغو چې یو بلاک مکمل نشي بیت کوین دویم بلاک خواته تللی نشي بیت کوین 21 میلیونه بیت کوین جوړي چې هغه کې ډیر زیات بلاکونه پکار دي او یو بلاک چې کله مکملېږي دا په یو کلم تاسو کازما ویډیوګان ته وښه اکثر زویم چې کرپټو کرنسي بیت کوین دا ډیسنټرلایز ده غیر متمرکز ده نو چې کله یو بلاک جوړیږي دی کې د یو کس رول نه ده که یو کس په ټوکیو کې ده که بل په استنبول کې ده که په کابل اسلام آباد ډیلی یا په واشنگټن جرمني کې فرانکفورت چیرته هم دی هغه کسان چې څومره خپل رول لوبوي دوی ته په یو وخت کې اومغه حق رسیږي دا نه ده چې ته په کوم ځای کې ناست یې او ته څوک دا ډیپند کیږي چې ته کوم ماشین استعمالوي او څومره ته تولیدوي دلته هدف څه شی ده هر یو پر سکند څومره کمپیوټر کلکولیشن کوي چې د احمد محمود د جورج یا د نورو د میل فیمیل د جنو د لکانو خونه چې په دنیا کې د لګوي ماینینګ کوي د بیت کوین د چانه څومره د زنجیر کې د یو حلقه کې اشتراک شوی ده که تاسو خیالو کې د شاتو غبین د موچوته دمبرو ته چې هغه کله زی په ګلانو باندې کینی دی هغه هم د یو هدف چې راشي هغه خپل بلوکونه ډکی او هغه نتیجه واخلي سیم دغه سه خلک په مختلفو ځایونو کې دوی کوشش کوي چې یو بلاک مکمل کړي چې کله یو بلاک مکمل شي نو یو بلاک په سر دی وخت کې شپږنیم یا شپږ 6.25 چې شپږ اشاره 15 بیت کوین دا د ټول خلکو باندې تقسیمیږي چې دا تقریبا 2.5 لک ډالر کېږي دی وخت کې د مخ کې چې څومره کم بیت کوین تولید کېده نو زیات بیت کوینونه لکه شل او درش بیت کوین رو دا اوس یو حلقه یو زنجیر یو بلاک چې مکمل کېږي نو 6.25 بیت کوین دی باندې تقسیمیږي بیا چې د هر چا څومره رولي دغه اکاونټ ته اومغه بیت کوین زی پیسې نه ورکی بیا د هغه سړي پورې اړه لري چې یا هغه انسان پورې چې هغه خپل بیت کوین ساتي هغه قرضه ورکی خرسي اده هغه خوخه ده خو زمان کرپټو ډاٹ کام تاسو ته ګرانو دوستانو همیشه ویلي دي چې تاسو انویسټمنت چې کله کوي په ماینینګ کې ډیر زیات خیال ساتئ نن هم زمو پرونیم چې زمو کوم ویډیو دغه وګورئ په یوټیوب کې زه تاسو ته امدا ما پروف کړی دی چې انټل یو کمپنی ده چې هغه چیپونه جوړي هغه را مخکې شوی چې موبایل واړه موثره ډیر کم انرژي باندې ډیر زیات تولیدېږي نو ډیر زیات احتیاط وکړئ چې غټ ماشینونو کې انویسټمنټ مکوئ دا وخت کې ته وایي چې کته دا وکړي او دا وکړي او دا وکړي نو دا بانه جوړیږي درته چې درته شین باغ خی نو ته زه انویسټمنټ کې نو خپل پیسې هم چې پوره کوي ولې چې بجلی او برېښنا چې دا د شمسي اخلم د نور نه اخلم او د چاینا نه دا بلوکونه دا هر څه چې موومنت کیږي وي د هڅې قیمت په اوسې د اسانه خبره نه ده نو ډیر احتیاط وکړئ ګرانو دوستانو نن زموږ موضوع هم دا و چې تاسو کله ماینینګ کوئ نو ډیر زیات احتیاط وکړئ او په دې ځان پوهی کې چې یو بلاک چې کله جوړیږي نو هغه یو بلاک په مختلفو خلکو نه جوړیږي او بیا چې یو بلاک مکمل کیږي نو 6.25 بیت کوین د دې په دغه کې تقسیمیږي اوس نن ریپورت دا د په ټوله نړۍ کې چې ولې د هاش ریټ قیمتونه برازي که تاسو خیالي په نوومبر کې د هاش ریټ
قیمتونه ډیر زیات وغورځېدل په دې چې پروسه کال چاینا مکمل پابندي وکړو بلکې سکهال خو ویل چې جیل 5 او 10 years terms دی بندیخانه ته یا محبس ته لیږي جیل ته لیږي نو هغه الته خوغي دغه شنو هغه کسانو چې ماینه کول لکه مورغان چالوزي س ټکساس ته لړ خو ډیر زیات قزاقستان جذب ک الته چونکې لارم چاینا سره نږدې دی نو خلکو خپل هغه ماشينونه هر څه قزاقستان ته وړل بیا موږ وکړه چې په جنوري کې قزاقستان کې حالات خراب شو نو دا مورغان الته نه ول وته لړلو زیات بلغاریا او ترکی جذب کا او ځنی ملک پاتې شو په دې چې جمهور رئیس د قزاقستان ویل چې موږ کوشش لرو چې برته تاسو له اجازه ورکو خو اوس پورې چې دا د مارچ نن 15 تاریخ پورې زه ګورم داسې نتیجه نه دی راوته خو حکومت هم کوشش کوي چې چیرته موږ خپل د ضرورت نه زیات برق یا انرژي لرو نو دا په بیت کوین تولید کې استعمال کونو الته کولای شو چې موږ مالیات واخلو حکومت په خو ودرېږي نو دا هم پوسیبل ده نو ځکه ځنه خلک ډله پاتې شو ځنه لاړلو دا هم کاناډا کې داسې خلک زیات رول لري هغه د خپل بیت کوین سپورټ وکړو هاش ریټ برلاړ خو کله چې بیت کوین رو مکملېږي دوی وایي چې 1 میلیونه بیت کوین د په 2030 2030 کې مکمل کیږي او متوسط ویلي دي چې بیت کوین ولې د سرو زرونه او د ډالرونو ډېر سپیډ کې روان ده زمو ویډیوګانې تاسو اخري ویډیوګانې تاسو په یوټیوب او ټیک ټاک کې وګورئ نو ځکه چې بیت کوین محدود دی او بیت کوین پیسې لړ کوي خلکو له هغه د بیت کوین په شکل کې نو که اوس تاسو ماویل چې یو وخت کې کله بیت کوین تولید کېده نو یو بلاک چې جوړېده د زنجیر غ یو حلقه چې جوړېده نو ډیر زیات به ورکو رو دی وخت کې شپږنیمو پورې بیت کوین ورکی هغه یو حلقه چې چاک مکمل کړي په غي تقسیمېږي خو د دینه پس چې رو د دې تعداد مکمل کیږي نو دا به دریو ته زیاده سه بل اخره بیا به یو بیت کوین د ټولو خلکو منځ کې یعنی دا وخت موقع د چانس چې خلک بیت کوین تولید کې حصہ واخلي او هغه کوشش وکړي چې د بیت کوین جوړولو کې هم نقش ولري خو یاد وساتئ چې ما بارها ویلي دي چې تاسو کلم د بیت کوین په حق له معلومات کوئ نو خبرونه ګورئ ګرانو دوستانو zamancrypt.com همیشه جوائن کړئ د شیر سبسکرایب کړئ خپل دوستانو ته تاسو ته نه اونلی د بیت کوین په حق له زه د ایتریوم سلونه ډیر زیات موثره کوینونه چې دي زه تاسو ته نیوز درکوم ورسره د نفټي میټاورس په حق له زه تاسو ته نیوز درکوم د دنیا چې کوم نوی ټکنالوژي روزي دغه په حق له زه تاسو ته نیوز درکوم زه تاسو له هغه نیوز هم راوړم چې کله هغه ډیر زیات په within no time کې ته به یو تصمیم نیسي چې ټول نیوز مخې لروزي نو ته خپل غلط تصمیم ودرې یو صحیح تصمیم اخلي نو ځکه ما سره اوسېږي سبسکرایب کې zamancrypt.com او شیر کې ډیر زیات مننه او خورس ټول ته غواړم خدای په امان